अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरा यूसुफ जै डिजिटल कतुनको په نننی ویلاګ کې بعد زه درې اهم خبرونه شاملوم. د ټولو نه اول د ایران صدر د کابل د دورې اعلان کړی دی. د دې دورې سټریټیجیک اهمیت څه دی په دې به زه خبره کوم. د دې نه علاوه په کابل کې تقریبا 6 کسان نیولي شوي دي. په هغوی الزام دی چې دوی به شراب خرڅول او شراب به نور خلکو ته سپلای کول. د دې نه علاوه دریم اهم ترین خبر زما سره د ډاکټر عافیه صدیقی متعلق د نائب وزیر اعظم اسحاق ډار افسوسناک خبر متعلق دی. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نړوان دی. تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ، په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په حالت حاضره باندې ستاسو آرا او تجزیه څه ده. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوم د اهمترین خبر نه. د ایران صدر مسعود پزشکیان اعلان کړی دی چې هغه به د کابل دوره کوي. کتونکو تر دې دمه د ایران وزارت خارجه د دې دورې متعلق داسې خاص شیډول نه دی جاری کړی، خو امکان دی چې راتلونکو څو ورځو کې د دې دورې شیډول جاری شي. کتونکو صدر ایران وایي چې دا به د افغانستان او د ایران ترمنځ د تعلقاتو یو نوی باب شروعات وي. د دې نه علاوه د دې سټریټیجیک اهمیت څه دی په دې به ستاسو سره زه خپل خیالات شریکوم. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس ریسنټلی د ایران د اسرائیل سره جګړه شوې وه او په هغې کې ایران ته یو لویه فتح میلاو شوې وه. د ایران سره چې کوم مخالفینو په هغې کې یو اسرائیل او د دې نه علاوه د اسرائیل اتحادی امریکا او یو شمېر نور اتحادیان د اسرائیل سره ولاړو، بلکې د ایران سره یو هیواد هم نو ولاړ ما سوای د روس او د چین نه. په دې جګړه کې ایران بطور فاتح مخې ته راغی، ځکه چې د اسرائیل دوه مقاصدو په هغې کې اولنی مقصد د ایران موجوده حکومت چې کوم د موجوده رژیم چې تاسو ته په نظر راځي د دې خاتمه کولو او د سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای د قتل چې کوم اعلان د اسرائیل لخوا دا دوه مقاصدو د اسرائیل په دوانو کې اسرائیل ناکام شو. نه صرف اسرائیل ناکام شو بلکې امریکا ناکام شو یو قسم لا، او ایران به طور فاتح مخې ته راغی او الټا موږ ولیدل چې د اسرائیل ښارونه خاص کر د هغوی سرخار تل ابیب چې کوم دی د ایراني میزایلو په ذریعه تامړي شو. تاسو ته د هغې مناظر ستاسو په وړاندې تیر شوي دي. نو دا ایران چې کوم د په دغه جګړه کې یو فاتح په تور مخې ته راغلو. بل خو افغانستان دی، افغانستان هم تقریبا 20 کاله د امریکې سره یا د امریکې چې کوم اتحادیان دي ناټو دا نان ناټو اتحادیانو او د دې نه علاوه چې نور څونه ایساپ ځواکونو تقریبا 48-50 ملکونه په افغانستان کې موجود وو، په افغانستان قبضه کړې وه. د 20 کاله باقاعده جدوجهد وروستو افغانستان یعنی افغانانو فتح حاصله کړله په اګست 2021 کې او د هغې نه وروستو چې کوم دی د افغانستان اسلامي اماراتو ته ویلی شي د افغانستان نوی حکومت په قیام کې راغلی دی. نو په دې جګړه کې چې کوم دی افغانان هم به طور فاتح مخې ته راغلو. نو د صدر مسعود پزشکیان چې کوم د کابل دوروي دا به د یو دوه فاتحینو دوروي. اگر چې دواړه غریب ملکونه دي نو فاتح لفظ د هغوی دپاره ځینې خلک لږ شرم غوندې ګڼي چې به د دوی لپاره سله فاتح، خو بهرحال هغوی ګټه په دواړو ملکونو چې کوم د ایران او دغه رنګ افغانستان د خپلو مخالفینو خلاف ګټې ترلاسه کړو او به طور فاتح مخې ته راغلو. نو دا میټینګ چې کوم وي، دا دوره به چې کوم وي، مذاکرات چې به کوم وي په کابل کې د صدر مسعود پزشکیان، دا به د فاتحینو ترمنځ مذاکرات وي. په دې کې یو فیکټر دا دی. د دې نه علاوه دویم فیکټر کوم چې ماته اهمترین ښکاري روس او د چاینا انوالومنټ دی په دې معامله کې. یقینا تاسو ته پته ده چې د ایران د روس او د چین سره بهترین تعلقات دي، بلکې په دې وروستۍ جګړه کې د اسرائیل خلاف دا دوه هیوادونه چې کوم په سناسه شکل د ایران سره ولاړو. د دې نه علاوه د افغانستان سره هم د دوی بهترین تعلقات دي، یعنی د چین او د روس بهترین تعلقات دي. بلکې روس خو تقریبا یو میاشتې مخکې تاسو ته پته ده چې افغانستان په رسمیت باندې تسلیم کړو. اگر چې چین په رسمیت باندې نه دی پیژندلی افغانستان، خو بیا هم د چین سفارتخانه اکټیو ده، سفیر اکټیو دی، نور چې کوم سفارتي اهلکاران دي هغه په افغانستان کې موجود دي. بلکې چین هغه اولنی ملک کله چې افغانستان کې امریکې انخلاو شوله او افغانان یعنی اسلامي امارت جوړ شو، د هغې وروستو اولنی هیوادو چین چې کوم دی په افغانستان کې خپله امبیسي اکټیو کړه او تر دې دمه د چین او د افغانستان ترمنځ په مختلفو شعبو کې د همکارۍ لپاره یو شمېر معاهدې شوي، په یې کې چې کوم دی کنیکټیویټي ده، انفراسټرکچر دی، او د ټولو نه هم د افغانستان چې کوم منرل دي د دواړو ملکونو په دې باندې انډرسټینډینګ قایم دی.
نو دا هته چې کوم دا څنګه چې ما ذکر وکړ چې د روس او د چین د افغانستان او د ایران سره چې کوم تعلقات دي دا نه صرف یو تعلقات دي بلکې دا یو علاقايي تړون هم ماته په نظر راځي یو سټریټیجیک تړون ماته په نظر راځي ځکه چې دا درې وړه ملکونه په یو نمبر کې دي اول که تاسو وګورئ ایکسټریم نارت طرف ته لاړ شئ یعنی د دنیا نقشې ته تاسو وګورئ رشیا راځي د هغې نه وروستو په یو قطار کې چې کوم دی سنټرل ایشیا راځي او په ورسره چین راځي او بیا د چین نه لاندې چې کوم واهان پټی ده د هغې په ذریعه د افغانستان سره د هغوی بارډر دی او بیا د افغانستان د ایران سره بارډر دی نو دا درې څلور ملکونه چې کوم دي دا په یو نمبر کې دي دا په یو خطه ګڼل کېږي او د دې نه علاوه چې کوم د روس او د چین د تجارت معاملات دي یا چې کوم روس یا چین چې کوم چین خصوصا د ایرانی پورټس په ذریعه باندې خپل ملک ته د تیلو سپلای کوي او باقي دنیا ته چې کوم ګوډز یعنی سامان لیږل کېږي هغه هم په دې لاره باندې لیږل کېږي نو د دې لارو په میس کې صرف افغانستان راځي د چین دا خیال دی که چېرته افغانستان کې د دوی ښه تعلقات قایم شو دا به دنیا ته د دوی یو قسم له ورکولو شي دروازه به کولو شي د دې نه علاوه د چین دویمه لار پاکستان هم دی څنګه چې تاسو ته پته ده ګوادر دی او دغه رنګ د کراچۍ بندرګاه ده په پاکستان کې سی پیک منصوبه ده اوس هم د چین دا کوشش دی چې افغانستان په څه نه څه شکل کې د سی پیک سره وتړي یعنی سی پیک کې افغانستان هم شامل کړي تاسو ته پته ده چې تیر ورځ ما په دې باندې په ویلاګ کې ذکر کړو د دې نه علاوه د ایران خبره به زه وکړم نو د ایران سنټرل ایشیا چې کوم دا یو لویه دنیا د سنټرل ایشیا او رشیا او چین چې کوم دی دې ته صرف دوه د افغانستان نه علاوه دوه لارې دي هغه د ترکمنستان او آذربایجان خو د دې نه علاوه دا دواړه ملکونه د چین د ایران دپاره دومره ښه فایده نه ورکوي کومه فایده چې افغانستان ورکوي ځکه چې افغانستان د چین سره هم بارډر موجود دی او د وسطي ایشیا د باقي ریاستونو سره هم بارډر موجود دی هم دغه وجه ده چې چین د ایران ته چې کوم دی چین ته اکسس ډیر زیات په اسانۍ سره د افغانستان په ذریعه میلاویدلی شي د دې نه علاوه مسعود پزشکیان دا ویلي دي چې ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي هغه وایي چې د افغانستان سره د ترکیه سره د پاکستان سره او د خلیجي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي بلکې د دې ملکونو سره ښه تعلقات د هغه د خارجه پالیسۍ برخه هم ده دویم خبر له بل راځم اهمترین خبر دی د کابل پوینټ اف ویو سره په کابل کې تقریبا 6 کسان گرفتار کړي شوي دي د کاونټر نارکوټکس ډپارټمنټ چې کوم دی د پولیسو هغوی 6 کسان گرفتار کړي دي او دا 6 غوڼه کسان چې کوم دی د شراب په خرڅولو کې او د شراب په سپلای کې ملوث وو تقریبا افغان چارواکي وایي چې یو سل شل پورې یعنی 6 شلو پورې د شرابو بوتل هم دوی ریکور کړي دي د دې کسانو نه زه خیران دایمه دې ته نه ځمه چې ښه کار شوی دی یا بد کار شوی دی اگر چې بد کار شوی دی د شرابو معامله ده خو زه به لږ ذکر وکړم چې د دې خلکو د همت ته حوصلې ته زه حیران یم چې په افغانستان غوندې کنزرویټیو سوسایټي کې دوی د شرابو د خرڅولو دا دنده کوله دریم خبر زما سره دی د ډاکټر عافیه صدیقي ډاکټر عافیه صدیقي څنګه چې تاسو ته پته ده د امریکې په جیل کې قید ده د هغې متعلق نایب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار ډېر افسوسناک بیان ورکړی دی یقینا چې موږ د فام 47 د وزیرانو نه دا قسمه بهوده او چې کوم مضحکهیز بیان دی د دې توقع لرلی شو ډاکټر عافیه صدیقي متعلق اسحاق ډار وایي هلته په امریکا کې یو تنک ټینک دی د هغې سره د هغوی یو مرکه غونډې وه په هغې کې وایي چې ډاکټر عافیه صدیقي ته چې کومه سزا میلاو شوې ده دا د امریکې د قانون مطابق میلاو شوې ده یعنی دا سزا بالکل صحیح وه د هغه دا مطلب نه و چې ډاکټر عافیه صدیقي ته سزا ښه میلاو شوې یا بده میلاو شوې د هغه پوینټ عمران خان و چې په پاکستان کې ځینې کسان داسې دي چې هغوی قانون په لاس کې لي او وسلې رالي د هغوی خلاف چې کومه کاروي کیږي چې کوم عدالتي کاروي کیږي کیسونه کیږي براه راست عمران خان دغه مطلب نو دام صحیح دي که په امریکا کې صحیح دي نو په پاکستان کې هم صحیح دي کتونکو دا یو ډیر زیات عجیبه مضحکهیز کوریلیشن دی د ډاکټر عافیه صدیقي د عمران خان د گرفتارۍ سره په ډاکټر عافیه صدیقي باندې دا کیس زو چې به دا چې کوم دی په سناسه شکل کې په غزنی ولایت کې دی په امریکایي فوجانو باندې د حملې کوشش کړو دا په ټول نه غټ کیس دی او د دې په نتیجه کې هغه شپږ اتیا کاله قید سزا شوله او تقریبا د ډاکټر عافیه صدیقي د وکیل مطابق د ډاکټر عافیه صدیقي سره ډیر لوی ظلمونه شوي دي د هغې ریپ شوی دی د هغې باندې جنسي تیره شوی دی د دې نه علاوه د هغې باندې بې شمېره نور تشدد چې کوم دی هغه هم شوي دي نو یقینا چې ډاکټر عافیه صدیقي حامد میر زموږ د پاکستان یو کریډیبل صحافي دی صفحې اول صحافي دی د هغې یو کالم او پخوانی کالم دی ما کتلو یقینا چې ما سره به په ذخیره کې دا کالم هم پروت وي چې
ډاکټر عافیه صدیقي په پاکستان کې ارست شوله او د هغې وروستو د افغانستان غزني ولایت ته چې کوم ده هغه منتقل کړې شوه او هلته نه هغه امریکې ته منتقل کړې شوه. په هغې باندې دا کیس جوړ شو چې دا خو د پاکستان نه ده ارست شوې، دا په غزني کې ارست شوې ده. نو یقینا چې په دې ځای کې په دې کیس کې هیڅ نه پاتې کېږي، دا یو منګړت غوندې قصه موږ ته په نظر راځي. نو زه به لږ ذکر وکړم د عمران خان د کیسونو. په عمران خان باندې هم دومره چې کوم بیکاره کیسونه دي چې په هغې کې کم یو ګواه راځي نو هغه خلک اخیستو ته تیار نه وي. خو بیا هم چې کوم دی د دې رژیم یا چې کوم دی اسحاق ډار د حکومت دی، د دې حکومت سره نه د ویل اف د پیپل شته دی، نه د خلکو مرضي مو سره نشته او په دوی کې کمپیټنس هم نشته، باصلاحیت خلک هم نه دي، مطلب دا ډیر زیات تعلیم یافته خلک هم نه دي. نو یقینا چې موږ د دوی نه داسې قسمه بېهوده چې کوم بیان دی د ډاکټر عافیه صدیقي متعلق هغه موږ اورېدلو شو او توقع لرلو شو. د ډاکټر عافیه صدیقي یو خور ده، هغې د اسحاق ډار د دې دورې نه مخکې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړ. وزیر اعظم ورته یقین دهاني ورکړه چې مونږ به چې کوم دی بالکل د ډاکټر عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره به مونږ بھرپور کوشش کوو او تاسو بېغمه شئ. کتونکو تقریبا 12 کاله مخکې په 2013 کې د ډاکټر عافیه صدیقي مور هم د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سره ملاقات کړو. میاں نواز شریف صاحب ډېر د خفګان اظهار وکړ، وی چې زه به ستا د لور د رهایۍ لپاره او د خوشي کولو لپاره بھرپور کوشش کوم. نه میاں نواز شریف صاحب څه کوشش وکړه، نه میاں شهباز شریف صاحب څه کوشش وکړو، بلکې الټا د ډاکټر عافیه صدیقي مور چې کوم هغه وفات شو د دې دنیا نه لاړله. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.